ورونه دا کم غیرت دی دا کم دین دی چې نن خلک موږ ته بیانوي نن دا خلک خپله وایي عوام خپله وایي تاسو په ریډیوګانو کې واروئ دا غټ غټ دانشوران چې ځان ته وایي د ټول نه غټ احمقان هم دوی دي وایي چې وطن مور ده وایي او که نه وایي وایي وطن مور ده وطن د مور پړونی دی نورونه بې ادبي دي معافي په مور باندې خو د څلوېښت نه زیات کسان راغلل څلوېښت نه زیات کافر پرې راغلل نو تا کې کوم غیرت دی چې ته اوس هم ناست یې ته اوس هم د مور نه اجازت غواړې ته اوس هم په دې پسې ګرځې چې امیر یو دی که دوی که درې دي مور دې ترې خلاصه کړه که نه په مور باندې څلوېښت کسان راغلي دي او د هغې پړونه یې وویستلې د هغې جامې یې وویستلې وروڼه قرآن یې درته وسوځولو په قرآن یې امتیاز یې درته وکولی تصویرونه یې درته جوړ کړل تصویرونه یې بیا درته نشر کړل د نبي علیه السلام تصویر یې جوړ کړ هغې ته یې ښکرې ورکړې چې دغه نبي دی او ته اوس هم وایې چې نه د مور پلار اجازت ته نن اوس هم وایي چې ما سره قوت نشته لعنت دې په داسې زندګي وي نه غواړو داسې زندګي نه غواړو د کافر په خلاف جنګېږم د دې په خاطر جنګېږم چې مړ شمه چې د حالت په سترګو نه ګورم حافظ صدیقي ستا خور ده ستا د وطن لور ده دغه پاکستان کې دغه خبیثانو ونیوله وروڼو بربنډه یې کړه بربنډه یې امریکې ته په لاس باندې ورکړه امریکې وروڼو د 7 کالو پورې هغه ملګري چې په باګرام جیل نه راخلاص شوي دي هغه وایي چې قسم په خدای موږ په سترګو باندې لیدله چې بربنډه به یې په دې کوڅه کې ګرځوله یو بل طرف ته به یې بوله او کله چې به یې لټرین ته به وله جامې به یې ته نویستلې لټرین ته به یې بوله او موږ حیران یو چې دا څوک ده صرف د ژبې نه یې پوه شو چې یو پاکستانۍ ښځه ده یو پاکستانۍ خور ده هلته مجاهدینو 10-15 ورځې روټۍ هړتال یې وکولو چې هېڅ نه خورو مړی شو خو دا ښه ده د دې ځای نه رانه وباسئ چې د دې چغې څیرې زموږ غوږونو ته نه راځي وروڼه هغه ځای نه یې اوچته کړه لاړه امریکې ته یې بوتلله په امریکا کې نن 4 کاله نن ورته قید ورکړی دی نن هم جهاد فرض عین نه دی نن هم ته دې ته ګورې چې ما ته مور پلار اجازت وکوي د تشې جومات ته ځې فرض مونځ کوې مور ته وایي چې مور زه جومات ته ځمه د فرق ولې کوو خو جهاد هم در باندې فرض عین ده مونځ هم در باندې فرض عین دی په منځه کې ته دا فرق کوې چې په هغې کې ته دا فرق کوي چې تا سره قوت شته او که نه شته وروڼه کله چې جهاد فرض عین شي او کله چې کافر ستا په لاس ستا په وطن باندې راشي وروڼه بیا د هغې نه دفاع کول د خپل ځان نه دفاع کول د ننګ نه دفاع کول د آبرو د عزت نه دفاع کول د قرآن نه دفاع کول وروڼه په دې دفاع کې زور وهل دي چې څومره د وسه کېږي که نور د هېڅ د وسه نه کېږي لوټه خو راخیستی شي په لوټه باندې دا کافر ووله وروڼه دا د دفاع ماده نه ده دا انسان چې د ځان نه دفاع کوي د خپل حریم نه دفاع کوي د خپل عزت نه دفاع کوي وروڼه دغه دفاعي ماده دفاعي قوت الله رب العزت حتی په حیواناتو کې ایښی دی حیوانات نه دي حیوانات په دې کې هم الله رب العزت ایښی دی تاسو به لیدلي وروڼه چرګ هم لیدلی ده چرګه یو حریم لري چرګه ته چې کوټانۍ غوندې جوړه کړي مرغانچه ورته وایي دغه د هغې حریم دی کله چې هګۍ ته ورلاندې کړې چرګه په هغې نه وروسته بابره شي چې کس انسان ورځي په هغې باندې ټوپونه وهي که نه وهي او چې کله ګیدړ ورځي چې غواړي چې د ده بچیان وخوري په هغې باندې حملې کوي او که نه کوي چرګه ته پته ده چې زه کمزوری مې هم نشم کولی دغه چرګې خپل مخکې ډېرې چرګې لیدلې دي چې بڼې بڼې شوي دي ټوکړه ټوکړه شوي دي خو بیا هم الله رب العزت یې په دې فطرت کې دا شی ور ایښي دي چې تر څو زه ژوندی یم چرګه وایي زما بچي ته نشي ورنږدې کېدی ما ول ټوټه ټوټه که بیا ورځه تاسو به د وړې وړې مرغۍ لیدلي وي وروڼه ډېر خلک په دې باندې معلوموي چې دلته منګور دی منګور ورځي د هغې هغه هګۍ خوري د هغې هغه ځالې ته ورځي د وړې وړې مرغۍ چغو چغو څیري راځي په دې باندې حملې کوي ولې حملې کوي د وړوکې مرغۍ د دومره ستر منګور ځکه چې دا دفاعي فطرت الله رب العزت حتی د حیوان په حیوان کې هم ایښی دی تاسو سپی لیدلی دی اکرمکم الله راته بېادبي د معافي سپی څومره خصیص یو حیوان دی ته دې وروڼه سپی چې په یو ځای کې یو د سپي یو حریم معلوم وي د کور مخې ته چا تړلی یا د باغ مخې ته تړلی سپی دی هغه باغ ته چې څوک ورنږدې کېږي سپی ورباندې حملې کوي غپېږي چغې څیرې وهي ځکه چې د هغې په فطرت کې دا شی شته چې زما حریم ته مه راځه